خدمت کې حاضر یم. محترمو، نن درس ته د کورل ډرا دا کورل ډرا د X6 چې پرانستل کېږي. دا د کورل ډرا بلینک پیج یعنی سپینه صفحه پرانستل شوه. اول راځو په نیو بلینک ډاکومنټ یعنی په نوی سپین سند خالی سند باندې کلیک کوو. دلته ټولو نه اول موږ څخه خپل نام غواړي چې نوم پرېږدئ GP، زه نوم ورکوم GP. دوهم هغه فورمیټ غواړي چې تاسو کوم فورمیټ کې ثبتوئ. نه کورل ډرا په فورمیټ کوئ، په ډیفالټ CMY کې کوئ، ویب کې کوئ، ډیفالټ RGB کې کوئ، کورل ډرا ډیفالټ کسټم چې کوم فورمیټ ستاسو خوښ وي په هغه کې. خو موږ کار کوو دوباره د بیا ایډیټ کولو ترتیب کولو لپاره په کورل ډیفالټ باندې ثبتوو. لاندې هغه جسامت یعنی سایز دی. په دې کې مختلف سایزونه دي. لیګل لیټر دا ګورئ ټول EE4 والا چې کوم یو ستاسو هر یو ته چې ستاسو ضرورت وي په هغه جسامت باندې به کېکاږئ توکمه. دا د هغه لیکلی بیا جسامت په انچ باندې بدل شوی دی، 8.5 انچه دی. که د انچ باندې بدلول غواړئ په بل څه باندې کول، په ملي میټر باندې کوئ، پیکاس پوینټ باندې کوئ، پوینټس باندې کوئ، پیکزل باندې کوئ، سانټي میټر باندې کوئ، فیټ باندې کوئ، یارډز باندې کوئ، چې په څه شي کوئ هغه ستاسې خوښه. خو فلحال دا 8.5 انچه ده او د دې جګوالی یا هایټ 11.0 انچه ده. دا راغلی لاندې لیکلی دي نمبر اف پیج، د صفحې نمبر شمیره، صفحې شمیره بلې چې موږ کار کوو په لومړۍ صفحه باندې د صفحې شمیره ده لومړنۍ. لاندې لیکلی د پرایمري کلر موډ. کلر موډ د موږ ته ښیي د رنګونو طبیعت یا اختیار. SMY کې څه مطلب ده؟ SMY کې 4 رنګونه دي چې پیروزي، کرموزي، تور او کی بلیک ورته وایي. سی مطلب ده سیان یعنی پیروزی رنگ. ایم مطلب ده میجنټا یعنی کرموزي رنگ چې پښتو او فارسي کې ورته کرموزي رنګ وایي. او وای چې ده دا یلو او کی چې ده دې ته وایي کی بلیک. دا 4 رنګونه دي. په دې کې بل دی RGB مطلب ریډ، گرین، بلیک یعنی سور، زرغون او تور. موږ له ډېرو رنګونو سره کار دی، همدې امله موږ خوښوو SMY کې یعنی 4 رنګه: تور، پیروزي، زیړ او کرموزي. اوکې کوو. دا د کورل لومړۍ صفحه ده ورونو چې تاسو په مخ کې پرانیزل شوه. دا د دې ټول بارز یا اپشنز دي. دا د دې اپشنز دي او دا د دې ټول بارز دي. ټول بارز یعنی سامانالات او اوزار چې موږ په دوی باندې کار کوو. دې کې انشاءالله کېدای سي تاسې ډېرو دې ټولو سره یا ټول بارزو سره اشنا یاستئ، خو په هر حال انشاءالله په راتلونکي کې به د هر یو سره په خپل ځای په خپل وخت کار کوو. اوس راځم محترمینو، زه تاسو ته معرفي کوم د کورل تاریخچه. محترمو، د یو کار دپاره، د یو شي دپاره، د یو کوم کار کول چې په هر څه کې وي، که په سافټویر کې وي، کمپیوټر ساینس کې وي، په هر مورد کې وي، کار کول په خپل ځای او د کار پیژندل ضروري وي. زما مطلب دا ده چې که اوس تاسو په یو شرکت کې یا کوم ځای کې کار غوښتلو دپاره ولاړ شئ، تاسو خپل قابلیت باندې مطمئن یاستئ، خو دا هم ضروري دي چې تاسو جنرال نالیج یعنی عامه پوهنه د خپل کار سره سره بهتره وي. مطلب دا چې تاسو په کورل یا په کوم بل ګرافیک ډیزاین پروګرام کې ښه قابله یاست، خو د هغه تعریف یا د هغه تاریخچې په اړه څه معلومات نه لرئ، دا هم د عیب یا بېخونده خبره ده. کورل ته ویل کېږي ویکټر ګرافیک پروګرام، مطلب آزاد پروګرام. کورل په لومړي ځل د ګرافیک په نړۍ کې یعنې د نقاشي په نړۍ کې بادشاه بلل کېدل.
اوس هم په بازار کې په خپل ځای ښه ویلیو یعنی ښه ارزښت لري او په خپل ځای ښه کار کوي. کورل په لومړي ځل په 1980 کې د کینیډا په پلازمینه اوتاوا کې د دوو انجینرانو لخوا مایکل بولین او یاد بیرن له طرفه ایجاد سو او په 1989 کې مارکیټ ته راغی. په لومړي ځل د دې ورژن اول چې تر 1100 پورې دوام وموند، له هغه وروسته په 2010 یا 2008 په درمیان کې دې ته د دې ورژن بدل کړو، ایکس په نامه راغی چې له ایکس 3 څخه شروع سو، اوس تر ایکس 6 پورې په 2012 کې رارسېدلی. د کورل خصوصیات یا مشخصات د نورو پرتله زموږ دپاره، زموږ پښتنو موږ دپاره ډېر بهتره او غوره دي. هغه دا چې د ګرافیک په نورو پروګرامونو کې پښتو په مخ نه ځي، یعنې هغه نه سپورټ کوي، لکه اډاف، فوټوشاپ، فایرورک، ایلسټریټر، ان ډیزاین او داسې نور. کورل د دې په پرتله ډېر بهتره او غوره او اسانه ده. په دې کې پښتو هم ډیزاین کولی شي، په هغه کې د پښتو لنډۍ هر څه چې غواړئ، مطلب دا چې پښتو په مخ وړي. تاسو ته یو مثال در کوم. بدبختانه چې زه په خپل سیسټم کې پښتو انسټال نه لرم، آنلاین کیبورډ استعمالوم چې لیکم افغانستان. دلته راځو، کنټرول وی وهو، کاپي کوو، پیسټ کوو، راځو د دې صمد غټو، دا ګران افغانستان نوم ده. دې سره موږ هر څه کولی شو، مطلب دا ترتیب کولی شو، کم غټ اخوا داخوا هر چې څه غواړې کولی شي چې څه مرضي وي. دا و د کورل لنډه پیژندنه. محترم ورونو، په راتلونکي به انشاءالله تاسو د کورل پوره درسونه انشاءالله د یوې میاشتې په درمیان کې به د کورل پوره درسونه تاسو ته خپلې ویب پاڼې لارې www.abdali tech تاسو ته خپاره کړو. خپله رایه زموږ په اړه په یوټیوب او زموږ په ویب پاڼه کې مه هېروئ. له لیدو څخه مو مننه. ستاسو د رایې په انتظار.